امام ابو حنیفه رحمه الله دې دوه امامانو مسلک داري چې کله سره ټنګ ټکور نه خوند واړي ګوره د سره دې ایمان نم خلاصي غانه بجانه په وجه کې لګېدلې دي او په دې وخت کې دا دومره خوند کې راغی چې د لاسونه وسره په خول یو سره د اثر د شو خوځول روح خوځول ابن قیم په اغاثه الرحمن کې لګي یو سره د اوګي کته پورته کړی دې دوه امامانو مسلک دا چې سره د اسلام او د ایمان د دایره نه ګوره په بل طرف باندې روان شو هیڅ هم دا خبره ونه کړ چې لکه په دې باندې د مذهب نه وځي کدا عمل چرته وي ګوره د مسلک نه ور باندې وځي د اسلام نه ور باندې وځي بلکې خبره په دې کې چې ابلیس موږ په هغه کارونه کې را بند کړیو چې کما هغه موږ له پکار نه دی دا هغه کارونه نه لري کړیو چې هغه موږ له پکار دی استفزاز مشارکه په اموالو کې او د قشن خاندانی اختلافات په دې کې شپ کې وردن نه کېدل او غصه انسان چې کله غصه شي وی ابلیس دا سړی په دې لاس کې واړی واخلي اړې راړې لکه دا بالا کله په یو جانب او کله په بل جانب بدګمانه پر رب العالمین باندې پیدا کې سپینګیره بشي سبا حرام الله سره وړاندې کله سبا مرسم زما بچي به څوک ساتي لکه تر دې وخت پورې بیا ته کارو پورې څنګه الله سره حفاظت کړي لري اندیم کوي غیبت کې بری اخته کې پردي عیوبو کې اخته کې خپل عمل وتعالى خکی وسوسه بدرواش اې دې غوسه غمل یوسف دې ځان سره یاد ساتي یو دا چې کم سره غوسه غمي دا دلیل دی خبره ده چې د خپل نفس باندې طاقت او قوت ده دیم دا دلیل دی خبره ده چې د انسان سره بس منګ الله د جنت وعده وکي دریم نو ناشنا پیدا پکې دا چې نور خلک ویدنه د شر په امن کې او د خیر تمه به لري او د جنتي علامه ده څلورم ناشنا پیدا پکې علماء دا ذکر کړی چې خلک بس سره ورورولي کوي چې کله سره غوسه نه کې مړ وي دا سره بچي وخت نه تیرې نو موږ څه دوستانه کوو